السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو باندې ویډیو کې تاسو ته یو داسې حساب کتاب د پاره کاته راوښایم کومې ته چې ډیجیټل ادهار کاته وایي صحیح ده دغه کاته کې تاسو څه کولی شئ چې خپل هر څه حساب کتاب د کاروبار ټول لین دین تاسو خپل په موبایل کې ساتلی شئ د کتاب هغه جنجټ ته ختم شو مطلب تاسو کتاب کې اکثر مونږ کاته ولیکو یا پاڼه ورکه شي یا زمونږ نه کاته ورکه شي یا زمونږ نه د کاتي کم کتاب چې وي هغه لون شي یا بل څه خراب شي ضایع شي رانه نو زمونږ کم کاروبار چې دی نو د هغې د لس هغې ته نقصان ورسي نو نن درته داسې اپلیکیشن راښایم چې تاسو خپل ټول کاروبار لین دین بالکل آنلاین کولی شئ نور پکې هم ډېر ښه ښه اپشنان دي نو دغه ټوټل طریقه د هغې ټوټل استعمال درته په نوې ویډیو کې راښایم ویډیو را سره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ مه خو دې نه مخکې لوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی اوله کې چې کله د اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ نو دا به تاسو نه یو نمبر غواړي دې لپاره تاسو خپل نمبر ورکړئ نو تاسو ته به کوډ راشي اوس کله چې تاسو کوډ ورکړئ نو اوس دلته کې دکان کا نام مثال په طور تاسو دکان نام نوم چې کم دی که نه هغه به دلته خپل د دکان نوم ورکړئ چې ستاسو د دکان څه نوم دی ټیک ده اوس دلته کې به دا ساین اپ شي لږ شان انتظار به ورته وکړئ یو څو سیکنډه بس که دلته کې تاسو وګورئ ایډ ا کسټمر مطلب تاسو د چا سره لین دین کوئ تاسو د چا سره کاروبار وي نو دلته کې به تاسو هغه کسټمر نوم ولیکئ ټیک ده دا وګورئ دلته کې ستاسو کانټیکټس راغلی مثال په طور دا شو صحیح ده دلته کې دا ما سره راغی اوس ته ستاسو څونه پیسې دي هغه پیسې به تاسو ولیکئ مطلب مینې دی لکه تا چې دله څونه پیسې ورکړي دي ته ستا څومره پیسې دي نو هغه به ته دلته کې څه کړي هغه به دلته ولیکي اوس دلته کې ته وګوره تاریخ هر څه به ورسره ته دي ځینه ولیکي د دې نه علاوه بل په دې کې یو آپشن څه دی بل آپشن پکې دا دی چې دته دا ته یاد دهاني هم کولی شي مطلب دا دته په پی ډي اف کې ته بیا هم لیږلی شي او دې نه علاوه ته دته په وټسپ باندې یاد دهاني کولی شي دغه میسج ته دته لیږلی شي دلته کې بیا تا سره کیش بک دی ټیک ده تا ته څونه پیسې چا راولېږلې هغه دلته کې وګوره کیش اوټ دی تا چا ته څونه ولېږلې نو د هغې مکمل معلومات مکمل هسټري به تا سره دلته کې پرته وي دا وګورئ دا ستاسو سټور دی دغه شانتې که تاسو راشئ بیا د دې ځینې تاسو خپل اکاونټ مکمل د کاروبار شي څه معلومات ته ټوټل ته دلته کې کولی شي دغه شانتې په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه هر څه تاسو وکړئ ټیک ده د پیدا د دې دا ده ستاسو نه اکثر کتاب یا کم کاته کې چې تاسو دغه کاروبار خپل د لین دین ټول لیکلی وي نو هغه تاسو څنګه کولی شئ هغه ستاسو نه خرابېدی شي مطلب ضایع کېدلی درنه هم شي نو اوس که ستاسو نه انکیس موبایل کې هم یا ډیلیټ شي یا بل څه وشي نو په کم نمبر سره چې تاسو دا لاګین کړی وي هغه نمبر به تاسو ته یاد وي نو په بل موبایل کې بیا هغه نمبر نه ته لاګین کولی شي دغه شانتې دا وګورئ ستاسو بزنس کارډ هم دی ټیک ده ستاسو د نوم کم سوپر سټور کم کاروبار ټایپ کارډ چې دی نو هغه کارډ هم دلته کې تاسو ته میلاویږي دا وګورئ تاسو دا ته هر چا سره خپل بزنس کارت په ذریعه شیر کولی هم شي نو قدرمنو دا یو ډېر لازمي اپلیکیشن دی څوک چې کاروبار کوي هغوی دپاره یو ځل خپل موبایل کې لازمي ټرای کوي دا نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي که خوښ شوي وي لایک یې کوئ چینل سبسکرایبل مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کوئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان